آیا صدام حسین اتل و که یو سخت ظالم؟ Saddam Hussein was a bad guy. العملاء 12 اولا اليف بدلاله الماده 12 اولا ثانيا ثالثا. د صدام حسین لمر څخه کلونه تیر شوي خو دا پوښتنه لا هم ژوندی ده ځکه چې د صدام حسین نوم واورېدل شي د ځینو خلکو په ذهن کې د یو زوړ مشر انځور راځي او د ځینو خلکو په ذهن کې د یو بېرحمه دیکتاتور هغه سړی چې پر اسرائیلو یې توغندي وویشتل او له کوم ځایه چې توغندي توغول شوي وو نو د بعضې راپورونو په اساس هملته یې جومات جوړ کړ. ځینې خلک هغه د عربانو ویاړ بولي چې لویدیځ ځواکونو ته یې ښکاره پیغام ورکړ. هغه سړی چې کله یې د خپل هیواد واک ترلاسه کړ نو د هیواد د پرمختګ لپاره یې ډېر کارونه وکړل. سړکونه یې جوړ کړل، ښوونځي او روغتونونه یې پرانیستل، خلکو ته یې دندې برابرې کړې. خو د ده بل مخ هم شته. ځینې خلک هغه یو بېرحمه دیکتاتور بولي. دوی وایي چې هغه د واک لپاره د خلکو ژوند واخیست، د خپلو خلکو په زړونو کې ویره خپره کړه، مخالفین یې ووژل، پر کردانو یې زهري ګاز وشینده او زرګونه بېګناه خلک یې ووژل. د عراق د واک ترلاسه کولو وروسته هغه ورو یو مطلق دیکتاتور شو. نو رښتیا خبره دا ده چې د صدام حسین کیسه ساده نه ده. صدام حسین یو داسې شخصیت دی چې ځینې خلک یې اتل بولي او ځینې ظالم. د هغه ژوند نړۍ ولړزوله او همدا وجه ده چې د صدام حسین په اړه د نړۍ نظرونه ویشل شوي دي. ځینې امریکایانو د هغه په مرګ وژړل خو د ژوند پر مهال همدا امریکایان د هغه دښمنان وو. له عراقه نیولې تر ټولې نړۍ پورې د صدام حسین مینوال شته او همدارنګه هغه کسان هم ډېر دي چې هغه یو ظالم دیکتاتور ګڼي. همدا وجه ده چې نن موږ دا پوښتنه کوو آیا صدام حسین یو زړور مشر و که یو خونړی دیکتاتور او که دواړه؟ او ښایي همدا خبره د صدام حسین د ژوند کیسه ځانګړې کوي. نو په دې ویډیو کې به موږ د صدام حسین د ماشومتوب څخه نیولې او د هغه تر اعدام پورې ټول بې طرفه او مستند معلومات له تاسو سره شریک کړو. نو تر پایه مو ملتیا وکړئ. صدام حسین د 1930 کال د اپریل په 28مه د عراق د تکریت ښار ته نږدې په یو کوچني کلي العوجه کې وزیږېد. د صدام ماشومتوب هیڅکله اسانه نه و. دا داسې و لکه یو ماشوم چې لوڅې پښې پر اغزو روان وي، هر ګام یې له در سره مل و. د صدام د پیدا کېدو څخه 15 میاشتې وړاندې یې پلار او له هغې وروسته یې مشر 12 کلن ورور د سرطان ناروغۍ له امله ومړ. د صدام مور د کور د سرپرست د نشتوالي له امله دویم واده وکړ. له صدام 3 کاله خپل ماما ساتنه کوله، له هغې وروسته د خپلې مور ترڅنګ لاړ. خو د صدام ناسکه پلار ابراهیم الحسن ډېر سخت چلند او ظالم انسان و. کوچنی صدام به ډېر ځل وهل کېده، تل به وېرېدلی و، د کلي په دوړو ډکو کوڅو کې به ګرځېده، یوازې به و. خو همدغو ستونزو هغه مات نه کړ بلکې لا نور یې هم له دننه پیاوړی کړ. د هغه په زړه کې یوه سخته اراده پیدا شوه، یو څه باید وکړم او د ځان څخه باید یو ستر شخصیت جوړ کړم. په کلي کې ښوونځي ښه نه و خو صدام له زده کړو سره مینه لرله. کتابونه یې خوښېدل، ساعتونه به یې مطالعه کوله او لوی لوی خوبونه به یې لیدل. خو بالاخره د 1950 لسیزې په پیل کې کله چې لږ غټ شو د خپل ماما کره بغداد ته ولاړ. هلته یې لومړی ځل لویې ودانۍ ولیدلې، له خلکو ډک سړکونه یې ولیدل. همدلته یې د خپل ماما تر اغېز لاندې له احساساتو څخه ډک سیاست زده کړو. همدا ځای و چې د صدام هغه کیسه پیل شوه، یوه داسې کیسه چې یو بېوسه کلیوال هلک یې د عراق د واک تر ټولو لوړې څوکۍ ته ورسوه. کله چې صدام حسین بغداد ته ورسېدو د هغه ژوند چټک شو. د خپل ماما په مرسته یې بعض ګوند کې غړیتوب واخیست. دا هغه ګوند و چې د عربو یووالی، ازادي او ټولنیز برابري شعارونه یې ورکول. دا خبرې د صدام ډېرې خوښې شوې. هغه فکر کوه همدا لاره ده چې زه پرې خپل هیواد بدلولی شم او ځان هم پرې پورته کولی شم. نو په 1959 کال کې صدام لومړی لوی ګام واخیست. هغه د یو سازش برخه شو. هدف دا و چې د هغه وخت لومړی وزیر عبدالکریم قاسم ووژني، خو دا هڅه ناکامه شوه. صدام او د هغه ملګرو پر وزیر اعظم ډزې وکړې، ګډوډي خپره شوه خو قاسم ژوندی پاتې شو. صدام اړ شو چې وتښتي. هغه له عراقه وتښتېد او مصر ته ولاړ. هلته یې د قانون زده کړه پیل کړه خو زړه په کتابونو نه و بلکې د واک په کوڅو کې ګرځېده. خو بیا د صدام حسین ژوند کې هغه وخت راغی چې د خطر او فرصت څپه یو ځای شوه. هغه یوازې د سیاست لوبغاړی نه و
بلکې د عراق د راتلونکي د جوړولو لپاره د قدرت د اور په منځ کې ځان ازمایلو ته تیار و. خو بالاخره په 1963 کال کې د بعض ګوند په عراق کې واک ترلاسه کړ، خو دا واک یوازې د څو میاشتو لپاره و. صدام حسین په دې وخت کې لا هم یو ځوان و، شاوخوا 26 کلن. هغه د بعض ګوند له مشرتابه سره نږدې اړیکې درلودې. صدام د کورنیو شخړو د حلولو او د ګوند د نظم ټینګولو کې مهم رول ولوباوه، خو شخړې ژر پیل شوې. د بعض ګوند داخلي جنجالونه، د مخالفینو فشار او د عراق بې ثباته سیاست صدام زندان ته واستاوه. خو بیا هم په زندان کې د صدام هغه خوب ژوندی و چې یو ورځ به د عراق تر ټولو ځواکمن انسان جوړیږم. خو بالاخره بیا هم د یوې کوتتا له لارې په 1968 کال کې بعض ګوند د احمد حسن البکر په مشرتابه بیا د حکومت واک ترلاسه کړ. صدام د پوځ د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. هغه یوازې یو پوځي قومندان نه و، بلکې د امنیت، استخباراتو او سیاسي فشارونو ماهر و. صدام پوهیده چې د عراق واک ترلاسه کول یوازې د وسلې یا جګړې په مرسته نه کیږي، بلکې د خلکو، ګوندونو او نړیوالو اړیکو د مدیریت هنر غواړي. نو دا ځل صدام هیڅ تېروتنه ونه کړه. ورو ورو یې د ګوند دننه خپل نفوذ پیاوړی کړ او د ولسمشر احمد حسن البکر تر ټولو باوري سلاکار شو. هغه به تل د ولسمشر ترڅنګ و، خو د پردې شاته یې خپله ځواکمنتیا زیاتوله. بیا 1990 کال راغی. احمد حسن البکر استعفا ورکړه او صدام حسین د واک تر ټولو لوړه څوکۍ ونیوله. اوس هغه یوازې د بعض ګوند مشر نه و، بلکې د عراق 5م ولسمشر شو. همدا هغه ټکی و چې د صدام د واکمنۍ اصلي پړاو پیل شو. د صدام د ولسمشر کېدو سره په عراق کې یو نوې دوره پیل شوه. هغه وخت د تیلو بیې لوړې شوې وې، عراق د تیلو لویې زیرمې لرلې او صدام د دې شتمنۍ د کارولو پوره پلان درلود. د تیلو له پیسو بغداد کې پرمختګ پیل شو. نوې سړکونه، ښوونځي، پوهنتونونه، روغتونونه جوړ شول. خلکو ته برېښنا، اوبه، درملنه او زده کړه ورسېده. ښځو ته هم د زده کړې او کار فرصتونه ورکړل شول. په څو کلونو کې د عراق د سواد کچه د منځني ختیځ تر ټولو لوړه شوه. خو لکه څنګه چې هېواد له بهره ځلېده، له دننه ویره خپرېده. صدام هیڅ مخالفت نه زغملو. چا چې به پوښتنه کوله یا به ورک شو یا به سزا ورکول کېده. د خلکو په شونډو مسکا وه، خو دا مسکا له ویرې سره تړلې وه. په همدې دوران کې صدام یو عجیب کار وکړ. هغه د خپلې وینې نه قرآن ولیکه. په 1990 کال کې صدام اعلان وکړ چې غواړي قرآن د خپلې وینې په رنګ ولیکي. 2 کاله یې لږه لږه وینه ورکړه. ویل کېږي شاوخوا 20 لیټره وینه یې ورکړه. دا کار یو مشهوره خطاط عباس شاکر زیدي ترسره کړ. دا قرآن د بغداد په ام المعرک جومات کې کېښودل شو. ځینو دا د عقیدت نښه بلله، خو ډېری علماو دا د شریعت خلافه بلله، ځکه وینه ناپاکه ده. خو کله چې په 2003 کال کې امریکا پر عراق برید وکړ، د دې قرآن برخلیک لا تر اوسه هم نامعلوم دی. ګورئ، صدام حسین یوازې په مذهبي کارونو مشهور نه و، بلکې په جګړه کې هم ځان ثابت کړی و. د 1991 کال په خلیج جګړه کې کله چې عراق په کټ برید وکړ او نړیوال مخالفت سره مخ شو، صدام په حیرانونکي ډول خپل پوځونه منظم کړل. هغه د اسرائیلو په لور سکار توغندي وویشتل چې د اسرائیلو مختلف ښارونه یې لکه تل ابیب او حیفا په نښه کړل. که څه هم د دې توغندیو له امله د اسرائیلو ډېر زیان ونه شو، خو سیاسي اغیز ډېر ستر و. د عربو نړۍ کې د صدام شهرت زیات شو او هغه د فلسطین او نور مسلمانانو په منځ کې قهرمان وګڼل شو. همدارنګه صدام د عراق په پلازمینه بغداد کې یو لوی جومات، د مادر آف آل بټلز ماسک یا ام المعرک جومات جوړ کړ، چې په پښتو کې ورته موږ د ټولو جګړو مور جومات ویلی شو. دا جومات د جګړې او دین ګډ سمبول و. 4 لوی منارونه یې درلودل چې د سکار توغندیو په څېر ډیزاین شوی و. دا کار د صدام د ځواک، غرور او د عراق د ملي ویاړ ښکارندوی و. د دې جومات پرانیسته په لوی مراسمو سره وشوه او خلکو ورته د حیرانتیا او ویرې ګډ احساس سره کتل. خو د صدام واک د اوږدې مودې لپاره خوندي پاتې نه شو. د 1980 کلونو کې د ایران او عراق جګړه د 8 کلونو لپاره روانه وه چې دواړو هیوادونو ته لوی تاوانونه واړول. میلیونونه خلک ووژل شول، ښارونه ویجاړ شول او عراق په دروند قرض کې ډوب شو. وروسته د 1990 کال څخه بیا عراق په کټ برید وکړ چې د تیلو د شتمنۍ او د قیمتونو د کمولو په موخه شوی و. دې برید د نړۍ غبرګون راوپاروه. د متحده ملتونو تحریمونه د عراق اقتصاد په بشپړ ډول وځپلو او خلک یې له لوږې، ناروغیو او کړاوونو سره مخ کړل. خو بالاخره د 2003 کال په مارچ میاشت کې
د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د وسلو د له منځه وړلو تر شعار لاندې په عراق برید وکړ او د صدام حسین هغه حکومت چې له 1990 څخه تر 2003 کال پورې ادامه درلوده ورته د پای ټکی کېښود، یعنی بغداد سقوط شو، مجسمې ونړېدې او نړۍ یو تصویر ولید. د صدام حسین مجسمه چې د خلکو په منځ کې راښکته کیږي دا یوازې د یوې مجسمې سقوط نه و، دا د یو نظام پای و. صدام حسین وتښتېد او د نږدې کسانو په مرسته له یوې سیمې بلې سیمې ته انتقال شو. نه ماڼۍ، نه پاوز، نه واک، یوازې ویره، شک او انتظار. صدام حسین د عراق په کوڅو، کلیو او حتی په غارونو کې د یو کال لپاره پټ ژوند تیر کړ. بالاخره د 2003 کال د ډسمبر په 14مه نیټه امریکایي ځواکونو د ریډ ډاون په نوم عملیات ترسره کړل. صدام حسین د تکریت ترڅنګ په یو کوچني ځمکنۍ پناهځای کې ونیول شو. یو ستړی اوږده ږیره لرونکی خو لا هم خاموش انسان، نه چغې، نه مقاومت، یوازې سکوت. بیا د قضاوت لپاره صدام حسین بغداد ته ولېږدول شو، د عراق ځانګړې محکمې ته. په 2005 کال کې د صدام حسین محاکمه پیل شوه چې پکې د بشریت پر ضد جرمونه، جګړهیز جرمونه او د نسل وژنې تورونه پرې ولګېدل. محاکمه اوږده وه او نړۍ ولیده چې څنګه یو له ځواکمنو واکمنانو څخه په عاجزۍ او مجبورۍ سره محاکمه کیږي. بالاخره د 2006 کال د ډسمبر په 20مه د لوی اختر په ورځ صدام حسین ته د مرګ سزا واورول شوه. په هماغه شیبه کې صدام حسین د الله اکبر چغې وهلې. د دې صحنې ویډیو په نړیواله کچه خپره شوه او بېلابېل غبرګونونه یې راوپارول. ځینو دا د عدل نښه وبلله او ځینو د امریکا د ظلم نښه. نو په اخر کې داسې ویلی شو چې صدام حسین نه یوازې یو دیکتاتور و، نه یوازې یو ولسمشر، هغه د یوې دورې نښه وه، د جګړو، ویرې، سیاست او قدرت نښه. ځینې ظالم بولي، ځینې ملتپال، ځینې د غرب قرباني او ځینې د خپلو اعمالو مسؤول.